جمعیت علماء اسلام فی د سیاسي اتحاد نه بغیر د خپل تحریک چلولو فیصله کړې. په تیر وختونو کې د سیاسي اتحادیانو سره تجربه ښه نه وه. موږ نور نه غواړو چې یا بل څوک شرمنده کړو او یا په خپله شرمنده شو. د JUIF مشر مولانا فضل الرحمان ډیایي خان کې میډیا سره خبرې وایي پارلیمنټ کې دننه او بهر به د اپوزیشن کردار ادا کړو. منډیټ غلا کوونکي ټولې ملک د تقسیم په طرف روان کړي. ارزانه بجلی خیبر پښتونخوا پیدا کوي ولې وفاق یې موږ ته په ګران نرخ راکوي. څوک چې ارزانه بجلی پیدا کوي حکومت هغه صوبې د بجلی بلونو د ریلیف نه محرومه ساتلي. د خیبر پښتونخوا اطلاعاتو مشیر بیرسټر محمد علي سیف وینا په وفاقي حکومت کې د پښتونخوا د بجلی په مد کې د اربون روپو بقایجات ادا کړي. د کورنو چارو وزیر محسن نقوی او د نیدرلینډ سفیر ترمنځ اسلام آباد کې ملاقات دوران دواړو مشرانو په دوه اړخیزه معاملو او باهمي دلچسپۍ په امورو خبرې اترې کړي. داخله وزیر وایي غواړو چې نیدرلینډ سره په بیلابیلو برخو کې اړیکې زیاتې کړو. ملاقات کې د افغان کډوالو د پاملرنې او د پاکستان او نیدرلینډ ترمنځ د کرکټ د اړیکو په زیاتولو هم خبرې شوې. ستاسو مطالبات کېدای شي دا ستاسو حق دی چې خپلې غوښتنې حکومت ته پیش کړئ، خو د خفګان په نوم په ملک کې وایلنس قابل قبول نه دی. د خارجه وزیر اسحاق ډار اسلام آباد کې یوت کنونشن دستوري ته وینا وایي تعلیم د حکومت په اهم ترین ترجیحاتو کې شامل دی. تعلیم په پوره نړۍ کې یو مضبوط هتھیار دی. الیکشن کمیشن لخوا په اسلام آباد کې د بلدیاتي انتخاباتو نیټه کې توسیع. اسلام آباد کې به بلدیاتي انتخابات د روان کال د اکتوبر په 9 نیټه کولی شي. د الیکشن کمیشن لخوا اعلامیه جاری وایي د کاغذاتي نامزدګۍ جمع کولو نیټه د 28 اګست پورې غځولی شو. د پاکستان فوج د یو بلیسټیکي میزایل د تربیتي الوتنې کامیابه تجربه کړې. شاهین دویم میزایل ځمکې څخه په ځمکه هدف په نښه کولی شي. د الوتنې تجربې مقصد د ځواکونو تربیت کول، د میزایل مختلف نورې برخې او ځینې تکنیکي معیارونه ښه کول دي. د SPR وینا صدر وزیر اعظم او د فوج مشرانو په کامیابه تجربه ساینسدانانو انجینرانو ته مبارکي هم ورکړي. امنیتي ځواکونو افغان خاورې څخه باجوړ ته د وسلوالو د یوې ډلې داخلېدو کوشش ناکامه کړې. د ډزو تبادله کې 15 وسلوال هم وژلې شوي. پیښه کې 3 پوځیان هم شهیدان شوي. د SPR وینا وایي پاکستان په وار افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې په سرحد د خپلې غاړې ته نگراني قوي کړي. افغان حکومت د افغانستان د امنیتي او اقتصادي حالاتو په اړه د پاکستان نه استازي آصف دراني بیان د حقیقت څخه لرې بللی. د پاکستاني نماینده بیان د افغانستان په حقله خلکو ذهن کې شکونه پیدا کولو کوشش کوي. د افغان خارجه وزارت ترجمان وینا پاکستاني استازي آصف دراني ویلي و چې افغان خاورې څخه په امریکا کې یو بله لویه حمله کېدی شي. او سرخار اسلام آباد په شمول د ملک یو شمېر سیمو کې باران وریدلی. باران وریدو سره موسم نور خوشګوار شوی. د ملک یو شمېر سیمو کې د نور باران وریدو هم امکان دی. د موسمیاتو محکمې وینا NDMA متعلقه ادارو ته د الرټ پاتې کېدو وینا.